ليلة القدر شپه دا ډېره غټه شپه ده. څنګه غټه ده؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شپه د عزت غوره ده د زرو میاشتو نه. د ليلة القدر د شپه چې ده د څو میاشتو نه غوره ده؟ زرو میاشتو نه. داسې نه دي ویلي چې زرو میاشتو په شان ده، بلکې زرو میاشتو نه غوره ده. یو سړی په دې شپه کې عبادت وکړي د رب العالمین، نو لکه ده چې تقریبا 4 کاله د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړو. یو سړی 2 رکعته لمونځ وکړي په دغه شپه، نو لکه ده چې 4 کاله د 2 رکعته لمونځ وکړو. څومره غټ اجر دی، بلکې د هغې نه غوره دی، 4 کالو نه غوره دی د عمل. د دومره اوچته شپه ده. اوچتوالي وجه لري چې په دې کې قرآن نازل شوی، او دا د فایدې لپاره چې یاد ساتي د مخکیني کتابونه چې کوم دي د نورو امتونو ده په روژې کې نازل شوي. روژې د میاشت چې د ډېره اوچته میاشت ده، د قرآن په کې هم نازل شوی دی، او د مخکیني کتابونه چې دي دا په کې هم نازل شوي. رسول صلی الله علیه وسلم د دې شپې مبارکې وایي فيه لیلة خیر من 1000 شهر. وایي د رمضان په میاشت کې یو شپه راځي چې هغه د زرو میاشتو نه غوره ده. من حرم خیرها فقد حرم. څوک چې د دغه شپې د خیر نه محرومه شو، نو دی د هر څه نه محرومه شو. او دا د بعضو کسانو بدبختي ده چې دې خبرې ته توجه نه وي. د روژې د اخرني 10 ورځې له نیکان خلک به کې د الله بندګۍ له زور ورکړي، او دا بعض خلک به یې ګناهونو له زور ورکړي او بازارونو له زور ورکړي، او خوشحالیانې کوي چې روژه ختمېدو واله. خو دا بیا راځي په دې اخرني 10 شپو کې ده، په دې اولنو کې نه راځي او منځنو کې نه راځي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، په صحیحینو کې دا حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته دا شپه معلومه وه، الله ورته ښوولې وه چې دا په دې اخري 10 ورځو کې دا شپه وي. واني انسیتها، خو بیا ته الله یې هېره کړه. او په دې کې د الله سبحانه وتعالی حکمت دی. د دې لپاره ته هېره کړه چې دا خلک پکې بیا کوشش به کوي، چې ورته معلوم وي چې دغه پلاني شپه ده، بیا به ته راټول پراته وي چې نورو ورځو کې ښه ګناهونه کوه، لکه څنګه چې د بعضو خلکو حالت دی والعیاذ بالله. بس د یوې شپې بندګي د دوی، د یوې میاشتې بندګي دی د بعضو خلکو، او ته به چې د صرف د روژې مسلمان دی. د تېر شوي روژې چې راغلې وه، او الله سبحانه وتعالی د راروانه موږ ته راورسوي، موږ دې ورته ورسوي. نه ډېرو کسانو پکې سپینه ټوپۍ اچولې وې، جوماتونو کې به ناست وو، قرآنونه به یې بیا چې روژه ختمه شو، د هغو هغه هر څه ختم شو، لکه د الله چې په روژې کې وو په نورو میاشتو کې نه وي والعیاذ بالله. نو ځکه الله سبحانه وتعالی دا شپه پټه کړه، لکه څنګه چې مرګ پټ کړی دی. مرګ موږ ته معلوم دی چې کله به راځي، نو اوس موږ په یېره کې چې دغه دی راغی او دغه دی راغی، نو کوشش به کوو. قیامت زموږ نه پټ کړی چې موږ کوشش وکړو. په دې کې د الله سبحانه وتعالی حکمت دی. نو دا په دې اخري 10 شپو کې ده، او بیا په دې اخري 10 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وانها فی العشر الاواخر فی وتر. په دې اخرني 10 شپو کې ده، او